چوپ وي او رسای د دار خبرې کوي چې کله چوپ وي او رسای د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیوني د کار خبرې کوي او زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي دا خلک خدای خبر د کم بازار خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی مهربان ذات دی. ډېر محترم د دې درې د یون کونسل صدر صاحب زمونږ ډېر خوږ ملګری او د تحصیل سابقه ناظم اکرام خان، دلته د افتخار شاه صاحب ډاکټر افتخار شاه صاحب ډېر محترم ملګری دی، تاسو ټول ډېر ښه پېژنئ. فضل عظیم صاحب مې ډېر مدپس ولیدو، اگر چې د پیښور په پیښور باندې بیا یو شی رایت شي چې اوس پیښور کې د ګلونو ذکر نه کوي څوک، اوس پیښور کې د ګلونو ذکر نه کوي څوک، اوس را سرخیږي د مرګونو په مدار خبرې. او اوس خو کابل ایمان راوړی دی کافر هم نه دی، اوس خو کابل ایمان راوړی دی کافر هم نه دی. اوس نو دا د کم دین پلویان پکې چودنې کوي. نو پیښور کې کله ناکله وینو دلته نور ملګري چې څومره ناست دي، مهران وزیر صاحب زمونږ ملګری دی، د پاټای ملګری دی، CRPD چلی، ډاکټر حمدر یوسفزی صاحب د پاټای ملګری دی، د پاټای د سوچ کوونکي ملګری دی، وکیل سوادي صاحب وینم مخامخ ناست دی، خدای دې آباد لري. ډېر خوږو مشرانو چې کوم څومره مشران راغلي دي، په رښتیا خبره دا ده زړه ډاډ شي د سړي چې داسې مشران ویني چې مخې ته ناست دي، ورسره ناست دي. زما نکشران ځوانان دي دلته ناست دي، زما همزولي دلته دي، ماشومان دلته راغلي دي. خدای مو آباد لره ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ. چې کله مونږه د امن خبره کوو نو د امن خبره سره د اختیار خبره څنګه تړلې ده. بیا اختیار څه ته وایو؟ اختیار دوه درې خبرې ډېر واضحې دي. بیا راځم په وار په وار په دې چې اخیره کې مونږه اصل کې د اختیار د مبارزه بیا څنګه کوو، د اختیار جدوجہد څنګه کوو، د هغې کوشش څنګه کوو او هغې دپاره څه کول پکار دي. نو زه به کوشش کوم چې داسې په نقطو کې خبره کېږم او امید به لرم چې څنګه تاسو ډېر صبر او تحمل سره او ډېرې مینې او احترام سره د دې ټولو ملګرو خبرې واورېدې. نو زه به هم خپلې خبرې کوشش کوم چې په لنډو ټکو کې وکړم او تاسو نور ډېر تنګ هم نه شئ او په صبر تحمل سره او احترام سره مونږ ټول د یو بل خبره بیا اورو چې تاسو کوم سوالونه کوئ یا ستاسو کومه تبصره هغه هم وورو. چې کله مونږ د اختیار خبره کوو نو د اختیار څنګه چې د امن خبره کوو، د امن او د امنۍ خبره، نو دا اختیار سره څنګه تړلې ده. لږ تاسو دې ته سوچ وکړئ چې کله مونږ د اختیار خبره کوو نو دا امن سره څنګه تړلی ده، نو بیا اختیار څه شی دی؟ نو اختیار څه سره تړلی دی؟ تاسو وګورئ چې دې وطن کې کوم وطن کې چې کوم قانون اوسېږي، کوم ولسونه آباد دي، دا وطن څنګه چې دې وطن کې اوسېږو. تاسو خو د سلامپور خبره کوئ، خدای دې آباد لري، سلامپور دې خدای آباد لري، سوات دې خدای آباد لري، سواستیکه دې خدای آباد لري، سواسته دې خدای آباد لري، دا ټوله ګنداره دې خدای آباد لري. خدا خو دې خوشحال بابا خبره درست پښتون له کندهار تر ټکا سره یو د نن ټکار پټو اشکار. یا د احمدشاه بابا خبره چې د ډیلي تخیر او مچرایات شي زما د خپلې پښتونخوا د غره سرونه، دا خو ټول وطن دی چې د دې آمو اباسین ترمنځ آباد دی، داسې د فرانسیسیانو وطن دی، داسې د جرمنیانو وطن دی، داسې د امریکنیانو وطن دی، داسې د انګلیسانو دی، د برطانویانو وطن دی. نو دا فطري جغرافیې خدای جوړې کړې وي، دا د غرونو ترمنځ وي یا د غرونو په لمنه کې وي یا د دوو سیندونو ترمنځ وي یا د دوو صحراګانو ترمنځ وي یا د دوو نخلستانو ترمنځ یوه صحرا وي، دا فطري طور خدای جوړ کړي وي. دا فطري طور چونکې خدای جوړ کړي وي نو فطري طور هغلته خدای هغه انسانان هم پیدا کړي وي. نو چې کوم انسانان کوم وطن کې پیدا شي نو هغلته که بوټی دی، که سپلمۍ ده، که چینار دی، هغلته که پنبه ده او هغلته که ګنی دی او هغلته که خور دی او هغلته که چینر او که څنګه چې ما وایي که چینار دی او که چینر او که سیند دی او که اوبه دي او که دریاب دی او که معدنیات دي او که سره زر دي او که سپین زر دي، که ونې دي او که بوټي دي او که مارغان دي، دا ټول په هغه ځای کې اوسېدونکي خلکو ملکیت دی. دغه ملکیت تاسو وګڼئ، ګورئ تاسو چې دا د اوبو په شکل کې پښتونخوا ته خدای درې غټ سیندونه ورکړي دي،
تاسو کتې شي چې د دې پښتونخوا په دریو واړو سیندونو بجلی پیدا کیږي 20 ارب یونټ سالانه 9000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي نو اختیار سره تړلې دی چې په دې 9000 میگاواټ بجلی په دې 20 ارب یونټ بجلی زمونږ اختیار شته که نشته نو چې نشته نو ستونزه به وي چې نشته تکلیف به وي چې نشته نو کارخانه به نه چلیږي چې نشته نو پکې به نه چلیږي چې نشته نو ایرکنډیشن به نه چلیږي چې نشته نو کورونه به تیاره وي کوڅې به تیاره وي نو دا تیاره تاسو ته خدای نه راوستي خدای خو تاسو سره سیندونه درکړي دي په هغې ټرباین لګېدلي دي څوک پې کوله نه خرچ کوي څوک پې پټرول نه خرچ کوي په 1 روپۍ یونټ بجلی پیدا کیږي 9000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي 20 ارب میگاواټه بجلی پیدا 20 ارب یونټ بجلی پیدا کیږي او 500,000 میگاواټ بجلی سمدستي نور پیدا کیدی شي خدای خو تاسو ته درکړي دي رڼاګانې درکړي دي د کارخانو لپاره توان درکړي دي خو ترولې شوي دي نو چې اختیار وترولې شي چې سیند وترولې شو د سیند اوبه وترولې شوې د سیند نه پیدا کېدونکي بجلي وترولې شوه رڼاګانې وترولې شوې تیارې راوستې شوې یا تیارې چا راوستې دي دا پس زور راغلي دي دا پس جبر راغلي دي دا پس ظلم راغلي دي د هغې خلاف په دې باندې راځمه چې د هغې خلاف مبارزه کول په ما او تا فرض دي دا اختیار دی خپل بچو ته راوړل په ما او تا فرض دي مونږ د چا د کور باندې ډاکه نه لګوو دا چا هم د چا وی چې دا برنګیل خو بلا لوی سلطنت لري د دې په سلطنت کې خو بادشاهت کې خو نرم ډوبېږي نو که دې نه ته ازادي غواړئ نو 2 فوټه سیکره در باندې راوړئ نو هغه وایي چې سیکره باندې ولې راوړئ زه خو د ده کور نه قبضه کوم دی خو راغلی زما کور یې قبضه کړی زه ورته وایم چې ته خپل کور ته واپس زما ته دا خپل کور پرېږده نو دا فرض دی دا د انسان په حیث هم زموږ فرض دی دا د قام د یو وګړي په حیث هم زموږ فرض دی اوس په دې قام کې به مختلف نسلونه وي په دې قام کې به مختلف ژبې په دې قام کې به ملت کې به مختلف هنرونه وي په دې کې به مختلف صنفونه وي ښځه به وي سړی به وي کېدای شي نرښځي وي دا ټول د دې قام وګړي دي نو دې قام او د دې قام د بچو لپاره او د مستقبل لپاره د خپل وسیلو چې کوم قدرت ورکړي دي د هغې لاسته راوړلو لپاره د هغې حاصلولو لپاره د هغې ګټلو لپاره موږ تاسو باندې مبارزه فرض ده خو تر څو پورې چې دا نه راوړل شي تر هغه به جنګي تر هغه به تشددي تر هغه به تکلیفي تر هغه به بېروزګاري تر هغه به سختي تر هغه به ګراني او تر هغه به ژوند لنډتنګي دا به کول غواړي د ژوند ازادولو لپاره نو چې ژوند څومره پراخه کېږي هغومره جنګ ختمېږي چې فطرت سره څومره نږدې کېږي هغومره جنګ ختمېږي تاسو بیا وګورئ په جنوب کې د پښتونخوا په جنوب کې د تیلو کوی دي د پټرولو کوی دي 79,000 بیرل تیل روزانه پاکستان کې پیدا کیږي په دې کې 55,000 اربه 55,000 بیرل تیل صرف په پښتونخوا په دغه د جنوب کې کوم کوی چې جوړ دي کوی د پاک ورکړي دي هغې نه پیدا کیږي نو پښتونخوا نه روزانه بنیاد باندې څومره تیل وځي 55,000 بیرل تیل بیا همدغه جنوب کې د وزیرستان والا مهران صاحب د وطن والا تر کوهاټه پورې په دغه جنوب وطن کې د ګیس کوی خدای جوړ کړي دي قدرت د ګیس کوی راوستي دي او څومره پیدا کیږي ګیس 500 میلیونه مکعبه ګیس روزانه پیدا کیږي د ټول پښتونخوا ضرورت څومره دی 300 میلیونه مکعبه ګیس نو که دا ګیس ستا اختیار کې وي او یې طور زموږ ستاسو په اختیار کې وي د دې قام په اختیار کې وي نو ستاسو نه غریبه کلم ساړه نشي دا نه غریبه د ګیس په اور ګرمي کارخانې به په ګیس چلیږي ګاډي به په ګیس چلیږي وطن به په ګیس آبادي بیا به ځنګلونه څوک نه کټ کوي بیا به ونې څوک نه کټ کوي د دې ضرورت به نه پېښېږي خو دا اختیار چې کله راوړی شي بیا تاسو وګورئ په پښتونخوا کې
دی ثوابای کی، چارسده کی، مردان کی او مانسهره کی د جهان تر ټولو اعلی تماکو پیدا کیږي ورجینه تماکو اور دمرا لوی تعداد کی باقی جی صرف دا لوی تعداد کی پیدا کیږي چې صرف د اغه نه چې کوم تولیدات کیږي کارخانه په انډستری به کومه لګي اغه انډستری د اغه ټیکس صرف 100 ارب روپے دا 100 ارب کې پښتونخوا ته 2 ارب روپے ملويږي تاسو اندازه لګولای شئ او دې سره کمال کړی دی د ټریک ته وګوره چالاکه ته وګوره موږ ته خرخ کړو چې کله بیا خلکو نه اختیار لګم او لګا ثابت کی چې دا ډېر تمکل سره دی موږ ته ډېر زیات تمکل ښکارو نه موږ ته دا خولې دي چې دا تماکو فصل نه دی تماکو د ځمکې نه پیدا کیږي ګودم پکې کیږي یم پکې چلیږي او بخورم کیږي خو فصل نه دی فصل ذکر نه دی چې کیش کراپ دی کنه نو پونده فصل لے چې داغه کیږي نو پونده فصل لے نو غنم فصل لے نو غنی فصل لے خو تماکو فصل نه دی تماکو فصل ولې نه مني خبرې تاسو ځکه چې زراعت د صوبې اختیار کې راځي چې کله زراعت سومني نو د صوبې اختیار کې راځي نو چې ته دوی چې دا تماکو باندې څنګه قبضه وکړه نو دې لپاره سوچ کولو نو تماکو او د فصل نه د زراعت نه وېستا ودا زراعت نه دا پاکستان په کو بوت چلی نو دا غیر وجنه هغه مرکز ته دا ترولشي وسیله ده کومه ده دا ترولشي وسیله ده زموږ د بچو د خلونو ما ته د شمال مثال درک ما درته د جنوب مثال درک د پښتونخوا او ما درته منځنۍ پښتونخوا مثال درک د پیښور ویلي مثال مې درک دا متلل مثالونه درک دا وسیلې دي دا وسیلې چې اوترولې شي نو بیا غیر تولیدات نشي جوړېدل دا غیر پیداوار نشي جوړېدل دا غیر لپاره هنرونه نشي را پیدا کېدل دا د سلامپور انډستری نه د فیصل آباد او مانچستر انډستری جوړېدل شي کني شي جوړېدل غټ غټ اکوپمنټ ماشينان موږ هم وړې شو چې بجلی وي هنر شته چې خلک هم شته هنر هم شته چې بجلی وي دا غیر لپاره خام مالی او هغه موږ په خپل هنر جوړول شو نو ماشينان چلولې شو نو دینه مانچستر جوړېدل شي کني شي جوړېدل په 15 کال کې د مانچستر جوړېدل شي او موږ جوړو په خیر دا څو وخت راځي نمدا د باچا خان بابا سپاین به جوړي همدا د باچا خان بابا د قافلې پیروکاران به جوړي هم تاسو به جوړي هم د سره جنډه به جوړي دا د وسیلو خبره شو چې د وسیلو اختیار ترول شي پیداواری عمل په میز کې مات شي نو هغه سره ستونزې پیدا شي تکلیفونه سیوا شي بیا خلک د یو بل سره جنگ کوي د یو بل سره جنگ کوي او نور خلک چې کم قبضه کوي نو هغه د جنگ په ځای قبضه کوي نو دا اختیار ترول کېدل په ذات خود د جنگ دی او تاسو وکتل چې پښتونخوا کې کم جنگ شروع شو هغه جنگ تاسو گواهان یې د خان زمان کا کړشه د په گواهه را تغریات شو شاهد یم د پاسون د مرحله الله اکبر پورته شمارا د هر افغان دخلي الله اکبر ما ورکه په محفل کې حواله د ولی با پکښوي نور ټول حواله الله اکبر دغه تاسو گواهانی دغه جنگ گواهانی په دې جنگ کې څنګه چلو شو په غر قبضه شو په سین قبضه شو په ډېر قبضه شو په لارو بدورو قبضه شو د خلق په ذهنونو قبضه شو دا قبضهګری و د دې قبضهګرای مرسته چا کوله او د دې قبضهګرای خلاف مزاحمت چا کوله د دې قبضهګرای کې شهیدان شوي څوک دي د وزیرستان د فضل حمید داور شهید نراواله چې سره جنډه د نو کوزول په وجه شهید کړه شوی د شاډېرې د خان نواب تر خاندانه پورې دلته څوک شهیدان شوي دی وطن کې وینه د چا پرته ده د دې وطن د هر کاڼي او بوټي نه د چا د وینې چغه راوځي هم د سرې جنډې هم د سرې ټوپۍ دا ځکه چې د دې جنګ د دې قبضې خلاف مزاحمت صرف یو تحریک کولو هغه د باچا خان بابا د عدم تشدد تحریک تسلسل عوامي نشي پاټه کولو استاد یو بل خبره ته وکړي دا قبضه شو قبضې سره جنگ راغی
د جنگ په ذریعه قبضه شو، قبضه سره جنگ راغی، نو امن ختم شو، نو بدمنی شو، نو بیا د بدمنۍ د وجې نه سرمایه لاړه، نو د بدمنۍ د وجې نه مارکیټ ختم شو، نو د بدمنۍ د وجې نه روزګار ختم شو، نو د بدمنۍ د وجې نه ګراني راغله، نو اوس دلته څوک سرمایه کاري نه کوي. او چې کله هم داسې موسم شروع شي چې هغې کې لږ ډېر د آمدنۍ امکان را پیدا شي، چېرته نه یو جنګ راښکاره شي، چېرته په یو غر یو جنګ راښکاره شي، چېرته په یو سوکه یو جنګ راښکاره شي، چېرته یو ټوپکمار راښکاره شي، بیا وایي ګوره چې سوات ته لاړ نه شئ، ډېر سخت ماحول دی، سوات ته لاړ نه شي. موږ به کله ناکله له قصده داسې کول که نه چې دغه به نو موږ دلته تصویرات ویسته رزق به مو خطر به ظاهره خبره ده، خو د دې ثابتولو لپاره چې دا د حیوانانو وطن نه، تاسو ثابتوي حیوانان وطن نه دی، دا چې کوم خلک ټوپکماري کوي دا رالیږلی شوي خلک دي، دا پراجیکټ دی، دا پراجیکټ راوستی شوی دی، او دا چې چا راوستی دی همغه قبضه کول غواړي. عرض مې دا کولو چې یو غاړې ته خدا صورتحال چې د جنګ د وجې نه بدمني او د بدمنۍ د وجې نه بیا سرمایه‌کاري تلل او بېروزګاري راتلل. پرون هم ما یو ځای کې خبره کوله چې د دې د وجې نه صرف په پېښور کې تېر شوي 15 کالو کې 8 لکه خلک بېروزګاره شوي دي. په پښتونخوا کې تېر شوي 10 کاله کې 4.5 وړې د کارخانو یونټې بندې شوي دي. دې 4.5 یونټه کې به څومره خلکو کار کولو په اسان حساب که زر مو ورکې واچوئ نو 4.5 څومره خلک شو، 40 لکه خلک شو، 40 لکه خلک په دې حساب تېر شوي 10 کاله د چا حکومت و، چا راوستی و، دا هم پراجیکټ و. څنګه چې راوستی و دغه شان نه په راوستو کې مونږ نه تپوس کړی سي، نه په تلو کې مونږ نه تپوس کوي که نه، لکه داسې خو نه چې مونږ نه تپوس کوي چې راولي یې بیا مونږ تپوس کوي چې بوزو یې. نو دا پراجیکټ چې مونږ ورته پراجیکټ وایي بیا به خلکو خندل، بیا به کنځلې کولې. ما به اکثر خبره کوله د ملګرو ته، ما 15 کاله پس 10 کاله پس به د چا نوم هم د دې خلکو نوم هم چاته نه یاد، ځکه چې د خاورې نه نو ټوکېدلی، د خاورې نه نو رابرسېره شوی، د خاورې نه نو رازېږېدلی، دا راتپلی شوی پراجیکټ و. نو 2014 کې حکومت ورکړه، بیا 2018 کې حکومت ورکړه، او داسې ښکارېده لکه چې دا ټوله پښتونخوا کې سیلاب راوستی، یا سونامي ځان ته سونامي وایي، سیلاب که نه سیلاب، سونامي ځان ته وایي، سونامي چې ټوله پښتونخوا کې سونامي ده، او په دې ټول وطن کې بس دغه یو خبره ده. تاسو وکتل چې څنګه راوستي هماغه ټرالي چې وه که نه، کومه ټرالۍ کې چې راوستي، ټرالۍ کې خلک ګوزي نه، کومه ټرالۍ کې چې راوستي هغې ته بل ټکټر ولګول، بل ټکټر پسې روان شو ټول. یعنې لا ډبل قسم دی که لا ډب ورکړي، نه د چا جایداد لا ضبط شوی دی، نه چا باندې لا کوړې ختلي دي، نه چا ټارګټ کلینګ شوی دی، نه چا دکان چا نه اخیستی شوی دی، نه چا لارې بندې کړې شوي دي، صرف یې د اوږې نه کوز کړي دي، بس د اوږې نه کوز که او داسې لکه د مولي خان واغته تا به وایي که چې دا خلکو خو راځي پریس کانفرنس کوي، او مخکې به چې کوم کس خلکو ته وایي، کوم کس ته وایي چې دا خو د ده دغه خو تاسو هغه د نوښار خبره اورئ چې تکرارومه نه، نوښار کې نه مردان کې هغه یو سړي وایي چې لکه د یو ډېر لوی هستی د پیغمبر د هستی نوم واوسي چې د دې په شان دی که نه، د هغه خلکو اوس یو پریس کانفرنس کوي وایي دا ډېر خراب سړی و، دا ډېر فضول سړی و. ته ګورې چې د سړي خولې ته ګورم چې پرون به څه وایي نن به یې څه وایي که نه، سړی وایي چې دا زما غوږونو باندې شک راشي چې دا زه په رښتیا اورم، دا په رسټک چې لګې نو زه په رښتیا اورم، دا په رسټک به پاسېده، ته به وایي عوامي نیشنل پارټي مې ختمه کړه. دا زمونږ ټولو ملګرو که نه مل خان هم او بابک صاحب هم د ټولو سره زمونږ ټولو به دا وایي چې دا ستا هغه پلاټ په رنګینو د ختمه کړی شوې ته وایي څه ختم شي، ته خو د هغې تالي څټې د هغې سپلای پالش کوې که نه، او د هغې د وارثانو سپلای پالش کوې که نه، د هغې نه پالش کوې د هغې د وارثانو. عرض مې دا کولو چې دویمه خبره تاسو سوچ وکئ چې مونږه خپله ژبه په سکول کې زمونږه وړو ته زمونږه ژبه ښودلی کېږي نه ښودلی، پښتو ښودلی کېږي نه ښودلی کېږي. زمونږه سندره هغې نه ګناه جوړه کړه شوه که نه، د دې کلو ولس کې تاسو هم اوسېږئ، موږ هم اوسېږو، په دې کلي ولس کې به کلیوال رباب غږېدو، ستار به غږېدو، چا ته اعتراض نه کولو،
اوس پښته کنيشته سندره وېستا بیا تاریخ ته وګورئ چې د سکول په کتاب کې تاریخ لا ختم شو نو دته به حوی جالندری یادي دته به مشکله د پښتو صرف رحمان بابا او خوشحال بابا او کډې زیات زورو کې د سندرغاړ د جن ورته غنی خان یادي باقی خود ته پته نشته چې دی وطن کې چرتا څوک لیکوال څوک پوهان څوک فلسفي پیدا شو ما خلک چې زه دوست دلته په ټیسټ غستل نه غواړم ځوانان ناز دي چې یونیورسيټو کې به سبق ویلي چې په کالجونو کې سبق ویلي چې تاسو چې کله د سکولونو نه کالجونو نه یونیورسيټو نه فارغ شئ نو دا څنګه ښکارېږي چې دا پښتونخوا وطن شل دی دلته نه چا څه لوسته کړې ده دلته نه چا څه مبارزه کړې ده دلته نه چا څه علم خور کړی دی که څه مو لږ ډېر اورېدلي هغه مو د دې مشران اورېدلي یا مو د نیا نیکه نه چېرته اورېدلي یا مو چېرته جومات مدرسه کې اورېدلي یا مو چېرته اجرت کې اورېدلي دي یا مو چېرته خور په غاړه څوک مشر ناست هغه نه مو اورېدلي په سکول کې خو یې ویستي دي نو ژبه ویسته نو تاریخ مات کو نو کلتور ختم کو نو سندره یې وشړله سندره د وطن نه وشړله په دې سندره کې به ټپه وه په دې سندره کې مصریزه وه په دې سندره کې به رباعي وه په دې سندره کې به د پښتنو تاریخ تاسو به اورېدلي چې زمونږ دا سندرې به وي نو اکثر به د خواوشا د کلو بعضې حالاتو باندې رباعیانې جوړې شوې وي هغې ته به چا ګناه نه وی هغه وخت کې مسلماني نه وه وکه نه وه ښه مسلمانانو زما په خیر که نه داسې دومره غلاګانې پکې نه وي لکه داسې چې مونږ کې کومې غلاګانې دا بوسو کې اوبه بوتل او دا کیسه کول دا دومره پکې نه وي هغه یې ټول ویسته نو چې کوم قام خپل کلتور سره خپل کروړو سره خپل ژبې سره ژوند نشي کولی دا په هغې تر ټولو غټ تشدد دی کوم ته چې همدرد صاحب وایي چې دا سختیاتي تشدد دی یعنې دا جنګ دی دا جنګ دی نو جرمنۍ خپل ګاډي الکترونیکس په خپله ژبه کې جوړي ما ته چا وایي چې دا وایي چې د انګریزي خو یې دغه ژبه ده داسې د علم ژبه ده ما او که نه دا ټویټه خو جاپانیانو انګریزه کې جوړه کړې ده یا د روس دا راکټې چې خلا ته خېجولي دا په انګریزه کې خېجولي وینا دا خو هغې روسي او جرمني وي نو ما چې وروره دا علم سره تعلق نه ساتي دا ژبه ده او دا چونکې د حکمرانانو ژبه ده نو ژبې ټولې ښې وي ژبې ټولې زده کول پکار دي فارسي مې زده کول پکار دي عربي مې زده کول پکار دي انګریزي مې زده کول پکار دي جرمني مې زده کول پکار دي خو که د دې اردو مې زده کول پکار دي خو که د دې په ذریعه مورنۍ ژبه چاله تروړلې کېږي یا مورنۍ ژبه توري یا مورنۍ ژبه د جاهلانو ژبه ګڼلې کېږي یا مورنۍ ژبه په سکول کې نه ښودلې کېږي یا په جومات کې نه ویلې کېږي یا په حجره کې نه ویلې کېږي نو د هغې مطلب دا شو چې دا د جبر د آلې په طور استعمالېږي دا ظلم په طور استعمالېږي نو کلچر دویمه خبره شوه چې دا چا نه وتروړي کلچر چې چا نه وتروړي نو هغه نه د خپل سوچ وتروړي دا د فکر غلامي ده هغه د فکر غلامي نو موږ چې سوچ کوو نو اکثر به چاته د روزنامه ماشق چاته کالم ویلي یا به چا د یو اینکر پرسن دغه به یې کتلي څوک نومونه نه علمه ډېر دي که نه نو د چا د اینکر د یو ټي وي باندې داسې کتلي وي نو هغه دا سوچ کوي چې دا زه په خپله سوچ کوم دا د په خپله سوچ نه ځکه چې نه مورنۍ ژبه تروړلې شوې ده دا مباحثه دې تروړلې شوې ده دا فکر دې تروړلې شوی مشاهده دې تروړلې شوې ده یا درېیمه خبره تاسو وګورئ چې کوم خلک په خپل وسیلو اختیار نه لري نو هغې باندې جنګ نافذ شي او دا هغې باندې تشدد دی د هغې د وجې نه جنګ جوړ شي سرمایه دې ځینې لاړه شي کاروبارونه ختم شي بېروزګاري پیدا شي او د دې ځوانۍ شنې ځوانۍ مزېدارې ځوانۍ د عربو په سرو شګو کې خورې کېږي او دا د ټوله پښتونخوا وطن کې 80 لکه خلک صرف په عربو کې کار کوي 80 لکه ځوانان پښتانه 80 لکه پښتانه 80 لکه پښتنو نه چې نو څلوېښت حلقې جوړېږي څلوېښت حلقې دي د قومي اسمبلۍ څلوېښت حلقې دي دا څلوېښت حلقې د عربو په تودو شګو کې خورې کېږي داسې ده که نه ده خو هغه هم په داسې مزدورۍ چې هغه د سکل مزدوري نه ده عجیبه قسمه مزدوري ده بهرحال بیا درېیم تاسو وګورئ چې د چا نه وسیلې وتروړلی شي د چا نه خپل کلچر وتروړلی شي بیا هغې نه د هغې واک وتروړلی شي بیا په خپله خوښه خپل نماینده نشي ټاکلی
بیا پولیټیکل انجینیرینګ کیږي، بیا طاقتور او مقتدره کوم پروجیکټ چې راولي نو څوک ورته داسې د قیوم خان راواله ما ورته وایي چې قیوم خان یو پروجیکټ په تور راغی او په بابړه کې 600 خلک شهیدان کړل، بیا لیاقت باغ کې په سلونو خلک شهیدان شو، بیا د بټو صاحب په وخت کې، بیا د ضیاء الحق د ماشاءالله په وخت کې جهاد پروجیکټ راغی او په لکونو پښتانه افغانان شهیدان شو او په کروڑونو کډوال شو، او بیا د طالبانو پروجیکټ راغی چې پای کې دا ټول سواد په لومړي وار کډوال شو. د سواد د دومره نازولي خلک په لومړي وار دي په خیمو کې ژوند وکړو. ناشنا خبره وه، زما خیال چې که لس کاله مخکې تاسو ته چا ویلی چې تاسو به تاسو کډوال کېږئ نو تاسو به ورته وایئ چې دا ته خو لیونی وي. سواد هم لا څوک وځي، سواد هم لا د وتو ځای دی، خو ووتی شي که نه، دا یې کډوال که که نه، دا یې مات که که نه، دا یې ختم که، دا یې بلډوزي په ذریعه ختم که، دا یې د دې پروجیکټ په ذریعه ختم که. نو دا واک ته واخېسته. بیا بل پروجیکټ راغی عمران خان پروجیکټ، د هغې په ځینو هغه ورته څه که، هغه ورته چې دا اسپتال جوړ کړی ما ډېر لوی سړی دی. مونږ په خپل حکومت کې په هر ډسټرکټ کې داسې اسپتالونه جوړ کړي دي چې هغې تصور تاسو صرف تصویرانو کې کتی شي. نو دا د سیدو اسپتال کې دا نوی بلاک دا چا جوړ کړی دی؟ ایمرجنسي بلاک چا جوړ کړی دی؟ خو هغه ایمرجنسي بلاک ته بیا چا نه کتل، ځکه چې په ټي وي ښکاري، په موبایل ښکاري، په هغې سرمایه‌کاري وشوه، په هغې کربونو روپیو لګېدې، په هغې دپاره پونډونه راغله، هغې دپاره یوروز راغله، هغې دپاره ډالر راغی، او په کروڑونو په اربونو دا ممنوع فنډینګ کیس همدغه شی دی که نه، په زرګونو خلک هغې دپاره بردي کړی شو ځای په ځای. نو پروجیکټ راغی، دغه پروجیکټ په ذریعه واک واخیستی. واک څه ته وایي؟ چې ستا صحیح نمایندګي، ستا صحیح نماینده ستا د ووټ په ذریعه، ستا د خپلې خوښې د ووټ په ذریعه پارلمان ته راشي، اسمبلی ته لاړ شي، او بیا اسمبلي دومره طاقتوری، اسمبلي دومره بالادستی، پارلمان دومره بالادستی چې هغه ستاسو دپاره پالیسۍ جوړوي. دا واک دی. نو دا واک واخیستی شو. دا په ما ورته ووایي چې دا په 1948 کې مو واخیستی شو، 1940 کې مو واخیستی شو، 1981 کې مو واخیستی شو، 1985 کې مو واخیستی شو، 1990 کې مو واخیستی شو. بیا تاسو وکتل چې 2013 کې 2001 کې مو واخیستی شو، 2014 کې مو واخیستی شو، 2018 کې مو واخیستی شو. که دا صحیح نمایندګان وي نو چېرته دي؟ ما ته چې وایي چې لاندې سپورټ شته. نو ما ورته وایي زموږ بل ملګری هم ناست و، نو ما ورته وایي ما بابک صاحب درته ووایه چې دا خلک به له د جنازې کټ نیولو راوځي چې دا سپورټ دی، سپورټ دی، خلک ورسره دي. نو دا اوس تکلیف کې دی نو خلک دې راوځي که نه، خو خلک شته خو نه که نه، دا خو جوړ کړی شوي، دا په موبایل ښکارېده جوړ کړی شوي خلک وو. عرض مې دا کولو چې دغه پروجیکټ راولي او د پروجیکټ په ذریعه واک واخیستی شي. واک څه ته وایي؟ چې ستاسو صحیح نمایندګان رانشي، ستاسو د خوښې، ستاسو د خاورې تحریکونه رانشي، ستاسو د خاورې اواز رانشي، ستاسو د خاورې اسپریشنز او خواهشات رانشي، ستاسو خپل ضروریات هغې کې منعکس نشي، هغې کې ښکاره نشي، څرګند نشي، او پردي خلک راشي، پردي خلک ستاسو واک والي، او هغه اسمبلی ته لاړ شي. 50 خلکو په قومي اسمبلی کې د دې پروجیکټ 50 خلک منتخب ممبرانو، دې 50 خلکو منتخب ممبرانو، او په صوبایي اسمبلی کې دلته 97 ممبرانو، او دې 97 ممبرانو او دغه 50 ممبرانو چې په کوم قومي اسمبلی کې د دې په موجودګۍ کې د NFC ایوارډ نه دستبردار شو، د بجلی د خالص منافع نه دستبردار شو، د ګیس د رایلټي نه دستبردار شو، د پټرولو د رایلټي نه دستبردار شو، د تماکو د سس نه دستبردار شو، د پښتونخوا یونیورسټۍ تباه برباد کړي، اسپتالونو کې UTI هغه اکټراوسټینګ TI هغې د وجې نه اسپتالونو تباه برباد کړه، پرایویټایز یې کړه، یونیورسټۍ سیکریټایز کړي، تاڼۍ کې جوړې کړي، سکولونه یې برباد کړه، ایجوکیشن یې برباد کړه، روډونه یې خراب تراب پرېښه. یو کس په دې خبر نه پوهېږم چې یو کس به په ټویټر کې ګرځېده یا یو کس به په سکوټر ګرځېده، هغه اوس په 400 ایکړ ځمکه الي. یو کس به په ټویټر کې ګرځېده یا په سکوټر ګرځېده 400 ایکړ ځمکه الي، او په اسلام آباد کې 5 سټار هوټل لري،
2 ارب روپۍ باندې صرف د دې مردان د عباس خان د ازمکه کم کې چې شوګر ملو دغه ازمکه په 2.5 ارب روپۍ نغدو په کیش علي دا تاسو د پیښور نه راوالي تر سواته پورې د دغه منبرانو حساب کتاب وکړئ نو دا خو د هغې کور نو که نه هغې خو دعویدار نو هغه راوستې شوي خلک وو مدعین د کور نو د کور مدعین بیا کور ساتي که نه مشره اوس دا خو د کور مدعین نه نو دوی خو لوښي م خرڅول دوی خو کټه م خرڅولو دوی خو دروازې م خرڅولې دیوال م خرڅول نو 900 ارب روپۍ قرضدار یې کړ پښتونخوا نو قرضدار د قرضدار دا وطن جنت د سرو زرو وطن سره زر قرضدار دي د سرو زرو وطن کې مزدوري نشته که چاته مو په دنیا کې دا وایي چې 3 غټ سیندونه زموږ وطن کې بیږي هغوی چې خطا شو لا تر اوسه پورې بهر مزدورو ته راځئ 3 سیندونه دومره اوبه دا دومره اوبه ستا شته او ته بیا هم بهر مزدوري کوې دې نه خو داسې څیزونه پیدا کېدی شي چې خلکو پسې به ګرځي کورونو ته ګرځي چې روزګار دې راشي مهرباني وکړه عرض مې دا کولو چې واک واخیستی شو نو جنګ راغی نو دې خلکو بیا د چا نو ټول اختیار واپس کړ دې پراجیکټ صوبایي ټول اختیار د صوبې ټول اختیار واپس کړ نو بېروزګاري راغله نو د چا سپورټ یې کولو نو ترهګرۍ یې سپورټ یې کولو نو ترهګرۍ راوسوې ترهګرو سره جرګې کوو تا لا لکه چا تا ته چا ویلي ته جرګې کوه ته چا جرګه مار کړې ته په کوم نماینده راغلی ته چا نماینده کوې چې ته به جرګې کوې نو یو راوسته یو بیرسټر MQ بیا څه کیو او بیا اخیره کې دې ته راغلی زه جرګې کوم د پښتنو جرګې کوم وایي نو کابل ته تللی جرګه باید کوله دلته هم راځي جرګه یو بل جرنیل هلته کور کمانډر هاوس کې ناست و هغه چې موږ یو پیټیشن داخل کړی زموږ صوبایي صدر مولوي خان په های کورټ کې یو پیټیشن داخل کړی دی چې جنرل فیض عمران خان عارف علوي محمود خان او بریګیډیر بیرسټر سیف د دې خلاف د مقدمه دایر کړی شي او دینه د دې تپوس کړی شي چې پښتونخوا یو وار بیا څنګه د تور د سور اور ته ور واچوله تاسو وکتل کنه چې د سواد 2 سیزونه لاړل تباه شو د دې لوی جنه ختم شو اوس لږ ډېر شوي دي نو زما به هر وخت یاره وه چې زه راغلی ما زما به یاره وه چې چېرته بیا څوک پر پټمار راښکاره نه شي خدای دې کړي چېرته بیا څوک پرې هوټل بیا ټولې بندې شي دا دوکانونه بیا ټول شاړ شي دا مارکیټونه بیا ټول شاړ شي او بیا به دا ځوانان کې چې د کوم ملک ویزه وکړو او یو لا پیسې ورکوي ویزه به کې بل لا پیسې ورکوي تاسو ټول خبر یې موږ ټول د دې علاقې نه او د وطن نه خبر یو عرض مې دا کولو چې دا اختیار د وسیلو واخیستی شي دا واک واخیستی شي کلتور واخیستی شي بیا پراجیکټ چې راشي او د پراجیکټ په ذریعه واک واخیستی شي نو بیا هغلته څوک ما تاسو ته یو شعر وی د ریاست تسنیم شعر چې کلی چوپ وي او رسایه د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیوني د کار خبرې کوي زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي دا خلک خدای خبر د کم بازار خبرې کوي نو دې جنګ ته مخامخ څوک ولاړو دې جنګ خلاف څوک ولاړو دا سره ټوپه ولاړه دا سور بیرغ ولاړو دا د باچا خان د قافلې ستاسو ولاړوي د باچا خان د قافلې د تسلسل ولاړو دې جنګ ته خلاف د دې پراجیکټ خلاف څوک ولاړو د جمهوریت دپاره څوک ولاړو د منصفانه ټولنې دپاره څوک ولاړو د سماجي انصاف دپاره څوک ولاړو دا تجارتي لارې ما پرون دا عرض وکړه چې دا ریاست کله مجبوره نه ستاسو سیاست ته راشي ریاست ستاسو سیاست ته راغلی مونږ به دا وایو چې ګاونډي ملکونو سره د جنګ په ځای تجارت پکار دی اوس ریاست وایي چې مونږ روس سره هم تجارت شروع کوو مونږ چین سره هم شروع کوو مونږ ایران سره هم شروع کوو مونږ سنټرل ایشیا سره هم شروع کوو مونږ افغانستان سره هم شروع کوو نو مونږ وایو چې دا ټولې لارې ګوتې خلاصې کوي چې دا ځوانان د سواد ځوانان تر آذربایجان رسي تر بدخشان رسي بدخشان تر چین رسي چین نه تر روس رسي روس نه تر ترکیه رسي ترکیه نه تر ایټلی رسي ایټلی نه تر برطانیې رسي او تر فرانس رسي او بیا دا ځینې راځي مارکیټونه دا دي او په دې کې د باچا خان بابا مزار په جلال آباد کې د هغه د دې لپاره د مرکزي او د فوکل پوینټ د یو مرکزي نقطې کردار ادا کوي او دا ټرکونه چې راځي او هغې باندې د باچا خان بابا عکس لګېدلی تصویر لګېدلی نو بیا دا خلک وایي چې دا د عدم تشدد ګاډی دی په دې به ګزار نه کوي دا ټول وایي د دې ټولې سیمې لپاره به دا ټولې تاسو لږ تصور وکړئ چې دا به څنګه سیمه وي دا به څنګه علاقه وي دا به څنګه ماحول وي
دې کې به سیمه امني موږ دا تصور ورکړو نو دی په نور ملکونو کې قبضې دپاره او د انتشار دپاره پراجیکټ شروع کړي ترهګرې پیدا کړ پرایویټ ملیشي جوړې کړي ټوپک سالارۍ جوړې کړي ټوپک مارۍ جوړې کړي نو که اوس ریاست دې ته راغلی چې دا ټوپک ماری تاوان و موږ یې مرسته کوو ځکه چې دا زموږ خبره ده ځکه چې دا د سرې جنډې خبره ده ځکه چې دا د باچا خان خبره ده دا د ولی خان خبره ده چې ګاونډي ملکونو سره به تجارتي تعلقات نو دا ټول سیمه آبادېدی شي نو چې کله دا ټول سیمه په داسې شکل کې آبادوي نو بیا به څوک چا کره کاڼي نه ولي بیا به څوک چا کره بمونه نه خلاصوي بیا به خودکش نه ډزېږي بیا په لارو کې څوک چاله سپېړې نه ورکوي بیا به د دې وطن ښځې مېرمنې د دې وطن ځوانان د دې وطن مشران د دې وطن کشران د دې وطن استادان د دې وطن مزدوران د دې وطن وکیلان د دې وطن ډاکټران د دې وطن سیاسي کارکنان د دې وطن سیاسي جماعتونه دا به په امن په خوشحالۍ په سوکالۍ او په ډېر فخر او ویاړ او غرور ژوند کولی شي داسې ژوند موږ غواړو که نه غواړو که داسې ژوند غواړو نو بیا د داسې ژوند اواز څوک اوچتوي غږ څوک اوچتوي د داسې ژوند غږ د باچا خان بابا د قافلې دا تسلسل عوامي نشل پارټي اوچتوي د دې امن دپاره دا غږ او د اختیار دپاره دا غږ دا سره ټوپۍ اوچتوي د خپلې خاورې او خپل اختیار خبره دا سره ټوپۍ کوي دا سره جنډه کوي نو دې سرې جنډې سره به ودرېږو دې د باچا خان بابا تسلسل دې قافلې سره به ودرېږو دا پیغام به کور په کور او کوڅه په کوڅه خورو دا به د هر چا غوږ ته رسولي دا بکینونه دا پیغام به رسولي دا نظریه به رسولي چې وخت دی راویښ شئ بیدار شئ پښتنو وخت دی دا ستاسو وخت دی خدای پاک په خپل زور ستاسو خلاف څومره سازشونه چې کیږي یا څومره ازغې کړلې کیږي یو یو ازغې دا په خپل اختیار په خپل واک او په خپل قدرت ستاسو لارو نه لرې کوي نو راویښ شئ خپل ځان ثابت کوي عوامي نشل پارټۍ سره ودرېږئ د تحریک سره ودرېږئ انصاف سره ودرېږئ سماجي انصاف سره ودرېږئ د خپلې خاورې خپل اختیار نارې سره ودرېږئ د عدم تشدد خبرې سره ودرېږئ مینې سره ودرېږئ ورورولۍ سره ودرېږئ ګاونډي ملکونو سره د تجارت خبرې سره ودرېږئ او دې خبرې سره ودرېږئ چې مونږ په دې خاوره خپل اختیار غواړو ډېره مننه